أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. د دوو کسانو مثال الله تعالی بیانولو، د کافر او د مسلمان مؤمن. کافر چې هغه د دنیا د وجنه د الله تعالی د پیشی او د قیامت د ورځې نه منکر شوی دی، د هغه حالات الله تعالی پرون بیان کړه چې ډېر کارت یو انسان د دنیا د وجنه د مالدارۍ د وجنه انسان د قیامت نه منکر کیږي، د الله تعالی سره برخداران جوړوي. اوس دې آیاتونو کې الله رب العالمین قول او وینا ذکر کوي دا انسان چې هغه موحد او د مشرک ته وینا وکړله، دعوت ورته وکړه د الله تعالی دین ته او د الله توحید یووالي ته راوبللو. د هغه وینا الله تعالی د آیاتونو کې رانقل کوي. قال له صاحبه وویلی د کافر او مشرک ته صاحبه ملګری ده، دا کوم ملګری چې د مسلمان او موحد او مؤمن او قیامت ورځ منونکی و، دا راولګېده، دا خبره اول واورېدله، بیت نمبر واغسته او ورته ویل زما خبره به واورې قناعت سره. هغه لګیا شو د الله تعالی دین طرف ته سړی رابلل شروع کړه. وهو یحاوره، او هغه محاوره کوله او خبرې اترې کولې د دې کافر سره. سړی راولګېده مؤمن چې یاره اوس خاصم نمبر راغی ما ته د الله تعالی دا دین ورته بیان کا، د الله یووالی د قیامت د ورځې یره ورته بیان کا. اول یې ورته دا ویل تا ګوره په الله باندې کفر کړی دی، ایمان راوړه، مؤمن د ځان نه جوړ کا. اکفرت بالذي خلقك من تراب، آیا کفر کړی تا په هغه ذات باندې خلقک چې پیدا کړی ته من تراب د خاورې نه. ته ګوره خاوره وي په اعتبار د اصل سره چې آدم علیه السلام دی، ستا پلار او نیکه الله تعالی د خاورې نه پیدا کړ، بیا پکې الله تعالی روح واچولو، ژوندی انسان یې کړ. د په پلار باندې انعام داسې دی لکه په زوی باندې، د دې شکر ولنه کې چې ته رالګې او په الله تعالی باندې کفر کوې. یا دا چې ته خاوره منه د خاورې نه پیدا کړی، سبزیجات او خوراکونه وغیره د الله تعالی د خاورې نه راایستلي دي، هغه به تا خوړلي دي. ستا پلار او نیکه وغیره هغه خوړلي دي، د هغې نه نطفه جوړه شوې، د هغې نه به ته جوړ شوی. د الله تعالی ته د خاورې نه پیدا کړی، ثم من نطفة به پیدا کړی دغه الله تعالی د نطفې د څاڅکي نه. ته نطفه وې، د هغې نطفې نه الله تعالی ستا خلقت وکړه، روغ انسان یې د هغې نه جوړ کړې. ثم سواک رجلا، بیا برابر کړی دغه الله تعالی ته رجلا سړی برابر، بیا ته الله تعالی سړی پیدا کړلی. یو د خاورو نه پیدا شولې، دویم د نطفې نه الله تعالی پیدا کړلې، دریم دا ده چې الله تعالی ښه برابر انسان او بې سړی پیدا کړلې. دا خو ډېر انعامات شولو تا باندې د رب العالمین. نو د دې په مقابله کې باید چې تا د الله تعالی شکر کړی وی، عقیده د توحید او د الله د یووالي دې منلی وی، د الله عبادت او بندګي دې کړی وی، ته رالګې په الله باندې کفر کوې، د قیامت د ورځې نه انکار کوې. اوس د خپله وینا خپله عقیده ورته اوس بیانوي. لکن هو الله، لیکن زه ویما چې هو الله دغه الله تعالی ربي رب زما دی. ور زما عقیده او زما ایمان واوره،
زما اقرار او زما عقیده دادا لیکن ز دا خبر کوم او دا وایم هو الله ربي چې دا الله تعالی رب زما ده ولا اشرك بربي احد وزن شریک ما د خپل رب سره هیڅوک ترا لګي او دا نور معبودان د الله تعالی سره شریک عبادت او بندگی د بل چا کې د الله رب العالمین سره برخداران پیدا کې حاجتونه او مددونه د بل چا نه غواړي زدا سنکم د الله رب العالمین سره ګرا د الله د مخلوقات نه هیڅ چیز نه شریکوم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا ولدا سنوا اذ دخلت کله چې ته داخل شوی جنتك خپل باغ ته قلت تاب ویلې ما شاء الله واسکی چې وی غواړي الله تعالی تاب ما شاء الله ویلې د الله مشیت او د الله تعالی د نوم تذکر او یاداش بده کړي وې تا په باغ باندې دنیا باندې مالداري باندې فخر او تکبر وکم حتی که تر دې اندازې ته ورسېدلې چې د الله تعالی د یووالي نه منکر شولې د قیامت د ورځې نه منکر شولې ماشاء الله ودی ویلې لا قوة الا بالله نشته ده قوت الا بالله مگر په مدد د الله تعالی باندې ده د الله مدد سره چې څومره طاقت او قوت ته ګره دا په هیڅ چیز کې نشته ده ان ترنی کچری ویني ته مال را نه مال را زما ملګریا اقل منکا چې ز کمی مستانا مالن په مال کې او ولدنا او په اولاد کې وردا خبرې ته ما وکړي اگر کزستانه کمی مګورا په اعتبار د مال سره او په اعتبار د دنیا سره او د اولاد سره د هر څه کم دي لیکن زما دا خبرې چې دی ګورا بالدلیل لی دا زما خبرې ثبوتی دی ګورا دا زما خبرې وزنی دی او دا غرنګ دا حقیقت دی ګورا باید چې تا د الله یووالی منلی وي د الله مشیت دی ذکر کړی وي نو الله به ته کامیاب شوی وي فعسى ربي امید دی چې رب زما یؤتینی خیرا من جنتک راکی ماتا غوره د باغستانا د تعالی چې الله څنګه باغونه درکړي دي امید دی چې مال الله تعالی ستا د دې باغ نه غوره راکي یا په دنیا کې یا په آخرت کې ستا خو معمولی باغونه دي الله به مال د دین ډېر غوره راکي وران ويرسل عليها وربلغي ستا په دې باغ باندې حسبانا عذاب من السماء د بار طرفنا ته چې ګوره کفر کې شرک د قیامت نه انکار کې دا سبب د عذاب الله دی د دې په وجه باندې الله تعالی تابن عذاب را لګي وران فتصبح صعيدا زلقا سبابك تو او دا باغ ستا صعيدا میدان زلقا خویا او هموار د شپې په الله د عذاب راولي سحر لچرا پاسې دا بالکل یو هموار میدان وي هیڅ ونه په دې کې نه ګرار سبا ختم شوي او يصبح ماؤها یا وسباکی او بد دی غورا وچی بیگا د خوانه به ولی بیږي په دې کې چې کله سبا ترازی دی باغ ته ورا دا ولی بم نه او دا وب بم نه او باغ به وچ بالکل وچ پروت وي اس په کې نه نو کچرته الله دا وب وچی کی نو سوق د چې به استا پاره په دی باغ کې به وبر او باسي ګورا فلن تستطيع له طلبا طاقت بنوي استا له د دی وبو د پاره طلبن د طلب کول دوباره ستا به دا طاقت نه چیر دا وبته بیر ترو باسي بلکې دا د الله تعالی فضل د انعام دی چې باغ درکړې دنیاي درکړې دا صحت درکړې روغ انسان پیدا کړې او ترا لګي د الله سره برخداران جوړې کفر کې د قیامت نه انکار کې ګور د دې په وجه الله تعالی پتا باندې ګور عذاب را لګي